الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. ډیرو محترمو عزتمندو علماء کرامو مشایخ اعظامو عامو مسلمانانو ورونو، دا چې دا جلسه د قرآن عظیم شان په عظمت باندې جوړه شوې ده، زه سره له څه تکلیفه چې غاړې مې هم خرابې دي او څه تبه هم لرم. د قرآن د ابتدایي نزول په متعلق کې چې الله تعالی دنیا ته اولنی کوم آیتونه نازل کړي د هغې څه کیفیت بیان کړ. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 40 کلو په عمر باندې چې شپږ میاشتې دلته خوبونه شروع وه، الله زړه ته خلوت، ګوشهنشیني، د خلکو نه یکسویي یکطرفي غوره کړه. نو یو غره کې په یو غار کې یوه میاشت جوار چې په جماعت کې وي اعتکاف ورته ویلی کېږي او بغیر د جماعت نه جوار ورته ویلی کېږي، هلته د اعتکاف په شکل زندگی تېره کړه. ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته ناڅاپه جبرائیل امین علیه السلام راغی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي اقرأ ولونه. اولانۍ حکم دی اقرأ ته، موږ پیدا د قرآن د زده کړې دپاره یو. اقرأ ولونه. حضور پاک صلی الله علیه وسلم نبی الامی ده، 40 کاله کې د یو حرف تعلیم نه و کړی، لیکلی نه و زده. نو هغه ورته عذر کوي ما انا بقارئ، زه خو قرأت لوستونکی نه یم. حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت پیغمبر علیه السلام په خپله غېږ مبارکه کې نیسي او کلکوي او انتهایی خپل طاقت پکوي، بیا یې خوشی کوي، بیا ورته اقرأ ولونه. ان حضرت صلی الله علیه وسلم بیا ورته زه خو پړاو تعلیم یافته نه یم، څنګه یې ووایم؟ جبرائیل علیه السلام بیا په خپل غېږ مبارکه کې کلکوي او انتهایی وس پکوي، بیا یې خوشی کوي، بیا ورته اقرأ. ان حضرت صلی الله علیه وسلم بیا ورته عذر کوي او دا چې ما استفهامیه او خبریه او داسې ډېر احتمالات دي چې قصې اوږدېږي، خو بیا یې جبرائیل علیه السلام په غېږ کې نیسي چې دا عذر کوي زه څنګه ووایم؟ جبرائیل علیه السلام یې په خپله غېږ مبارکه کې کلکوي او د دریم وار کلکولو نه بعد ورته وایي اقرأ باسم ربک الذي خلق ولونه. په برکت د نامه د رب، په استعانت د نامه د رب، هغه رب الذي خلق چې دا ټوله دنیا یې د نیستي نه هستي ته راوړې ده. هیڅ نه و په دنیا کې، دنیا نه وه، عرش نه و، کرسی نه و، اسمان نه و، مځکه نه و، دریابونه نه و، کائنات نه و، ټول د نیستي نه یې هستي ته راوړي دي. د یغ رب د نامه په برکت باندې ته تلاوت شروع کړه. خلق الانسان من علق، د یغ رب په نامه باندې ته قرائت شروع کړه چې انسان د یوې ټوکرې وینې نه پیدا ده. مور په رحم کې چې انسان د خپلې بیبي سره کورولۍ وکړي
څلوېښت شپې مني پرته وي او بیا څلوېښت شپې وینه تر جوړه شي د هغه وینې نه چې انسان پیدا ده د هغه رب په نامه باندې ته قرات شروع کړه اقرأ وربك الأكرم ولونا رب استاذ ډېر مهربانه ده ډېر مشفق ده علم چې حاصلېږي یوه طرف ته د انسان د طالب استعداد ضرور ده بل طرف ته د استاذ شفقت ضرور ده الله ډېر مهربانه ده وكان فضل الله عليك كبيرا وتا خو تر ټوله دنیا دی الله فضل زیات ده ځکه مربي د نبی علیہ السلام الله ده وعلمك ما لم تكن تعلم تا ته تعلیم الله د هغو شیانو درکړی چې ته نه پوهېدې ځکه د الله فضل په تا باندې ډېر لوی ده بیا ورته هغه رب په نامه باندې ته شروع وکړه علم بالقلم چې انسانانو ته دنیا ته تعلیم د جماعت په واسطه کړی او کړکی لرګی ده روح حیات نشته پکې هغه ورته استاد جوړ کړی دی د یو په واسطه باندې تعلیم کړی ته خو انسان یې اشرف المخلوقات یې او د ټولو انسانانو کې د تا غټ استعداد ده ته به څنګه تعلیم د خلکو ونه کړی شي علم الانسان ما لم يعلم د یو رب په نامه باندې تعلیم وکړه قرأت وکړه چې انسان ته د یو شیانو ښوونه کړې چې هغه علم نه وکړه اوس دلته د دې لپاره چې موضوع اوږده نه شي او د نورو علماو وخت وانخلم په دوه حیثیاتو به زه لږ وغږېږم اول دا چې د احمد عثماني صاحب وایي په دې آیاتو کې نبی علیه السلام ته تسلي ده 40 کاله علم نه ده کړی یو چا او یو په ورته د تعلیم د ټول امت حکم کیږي دا غټه ذمہواری به سړی څنګه برداشت کوي نو الله په ابتدایي آیاتو کې دته تسلي ورکوي یو معاونت رب د در سره دی الله په نامه دا کار شروع کا اقرأ باسم ربک دوم هغه رب چې په دې قادر ده چې نېستینه ټوله دنیا هستی ته راوسته نو په دې قادر ده چې د تا غوندې انسان چې 40 کاله علم نه ده کړی خو د استعداد په لحاظ د قوت او فکر په لحاظ تر ټولو انسانانو نه پورته ده چې د دغه نه عالم جوړ کړي چې د نېستینو ټوله دنیا هستی کوی شي بیا یې تا نه عالم نشي جوړولی بیا ورته انسان د خونی بستره جوړوي وینا جماعت لا يعقلو ده عقل نه لري فکر نه لري د وینې نه داسې انسان جوړوي چې تاسې په سترګو باندې وینئ بیا د امینه ملا نشي جوړولی امین نشي عالم کولی او بیا د خپل شفقت اظهار ورته کوي چې مخکې ما درته ویلې استاذ مربي د تا ډېر مشفق ده چې الله تعالی ده ته ولې ورخطا کېږې هغه رب چې په دې قادر ده چې کړکۍ واسطه ګرځولې د تعلیم د انسانانو دپاره نو د تا غوندې عظیم شان شخصیت دا به څنګه استاد د خلکو دپاره نه جوړوي په دغه نه ده قادر بیا دا چې ته وینې په خپله زندګي کې کنکای چې پیدا شي په هېڅ باندې نه پوهېږي مور نه پېژني پلار نه پېژني د هغه هلک نه یې داسې دنیا کې پروفیسر جوړ کړی د دنیا په سر باندې موږ تاسو ډېر پویان خلک وینو دا چا پوه کړي دي او د کوم حال نه یې دغه حال ته راوستلي څوک د مور نه عالم او پروفیسر راوتلی هغه هلک چې په هېڅ نه پوهېده خپل مور او پلار یې نه پېژنده خو هغه ته یې په هغه وخت کې دا علم ورکړی و چې ته د خپلې مور په دې باندې چې خوله کېږدې راکش کوی یې زبېلی یې تا د غذا بندوبست په دغه کېږي هغه وخت کې هم الله هغه شفقت کړی و هغه انسان یې محمل نه ده پرېښی په هغه وخت کې هم ده ته دا تعلیم کړی ده د ده د رزق د بندوبست اسباب الله ورته برابر کړي
دا دی الله دی طرفنا تسلی ده ان حضرت صلی الله علیه وسلم تا هر انسان کسړی خپل همت ونه بایلی هار نه کی پس پیرګر عالم جوړېدای شي هغه رب ده هغه مهربان رب ده چې موږ تاسو د دنیا کې نقشه کولې موږ چې لږ د عمر نه لوی شي بیا دا دعوګیر شي علم شوق لرم خو ما عمر وستیر ده دا د دروغ باندې دي صحابه کرام پس له سپینګری عمر نه هغه وخت کې چې د جاهلیت په دور کې د کوپر په دور کې ژوندۍ تیر کړې و یعنی حضرت صلی الله علیه وسلم په صحبت دیغه په شاګردي د ټوله دنیا چې هغه څومره علما دي جمع کې دي ادنا صحابي مقام ته نشي رسیدای هغه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه چې د حضرت صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله کشر ده 2 میاشتې باندې ان حضرت صلی الله علیه وسلم په 40 کلنۍ باندې مبعوث شو د 8 کلو ده تقریبا د 8 کلو نن سبا پوخ عمر ده د 8 کلو نه بعد اعلم د امت جوړ شو په ټول امت کې د چا دومره علم نشته لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دومره خبر په دې موضوع باندې وکړه دا چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک علم الاولین والآخرین ورکړی هغه څه باندې علم ورکړی چې بل چاته هغه علم نشته په ټولو ملائکو کې رازدار د الله تعالی په وحی خبر د ټولو انبیاء او علمبردار حضرت جبرائیل علیه السلام ده دغه جبرائیل علیه السلام ته چې څومره علوم او کمالات وو هغه ټول پیغمبر علیه السلام ته په اول ورځ پیدا شو څنګه پیدا شو دا چې جبرائیل علیه السلام دته وی اقرا دوی ورته عذر کوي حضرت جبرائیل علیه السلام په خپل سینه مبارکه کې کلکوي او دا کلکواله 3 واري کوي علماء دغه کلکوالي ډېر توجیهات بیانوي یو وجه حضرت قاسم نانوتوي صاحب ایموږ اکابر دیوبند هغه دا ذکر کوي چې دا توجه کړه جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته توجه څلور قسمه ده توجه انعکاسي توجه القائي توجه اصلاحي توجه اتحادي توجه انعکاسي مثال داسې ده لکه دغه مجموعې ته اوس یو څوک راشي او بهترینه خوشبويي استعمال کړي د دغه انسان خوشبويي دا ټول محفل ته رسېږي دا ټول خلک د دغه خوشبويي نه فایده اخلي خو چونکې دا نور انسانان هغه خوشبويي نه ده استعمال کړي چې کله هم هغه انسان د مجلس نه وځي چې خوشبويي استعمال کړي هم دا خوشبويي ختمه شي او کدا سامعین چې دلته ناشتي دغه کې یو سړی د دغه مجلس نه ووت هغه خوشبويي چې دلته محسوسوله دي باندې بیا نشته ځکه د خپل خوشبويي نشته د بل د خوشبويي انعکاس وو المرء تجلی وو دغه انعکاس نه دای متاثر شوی وو یو قسم توجه داره کومه تاسو وینئ د علماء په مجلس کې کینو د اولیاء په مجلس کې کینو یو دینی خبره واورو موږ سره هغه مجلس کې شوق د طاعت پیدا شي شوق د عبادت پیدا شي شوق د آخرت پیدا شي خو چې بیا حجاب راغی دا پردې نه څنګه تیر شو یو خاطه بیا ښځه ده بیا اولاد ده بیا دکان ده بیا مارکیټ ده بیا نوکري ده بیا هر څه پاتې شي ځکه هغه د یغو د مجلس انعکاس و د یغو په مجلس کې مقتدا شوق پیدا شوی و چې الله ته مپام شو رسول الله ته مپام شو دوم قسم توجه القائي دیغه مثال داسې ده لکه په خوا وختو کې دا ډیوې شیطان چراغونه او د سپینګرو په یاد د نور چراغونه لیټونه نه و شیطان چراغ د سیره شیشه نه یو سره بوتل کې تیل واچي او کتاب کې واچي
دغه خپل بوتل دغه چراغ وروړي د بل چراغ نه رابل کی دته خو رڼا پیدا شو خپله خو لیکن ابتدایي مرحله د ضعیفه ده دا ډېره ساتنه غواړي پام غواړي که معمولي هوا په ولګېده بیا مړ ده او که تیل ور ختم شو بیا ختم ده مرید چې ابتدایي مرید شي شیخ دې د زړه ته الله الله درې وارې ووایي نو د زړه ته د انوار یو کړکۍ ور خلاص شي د الله تعالی د طرف نه د زړه ته فیوزات او سلسله شروع شي خو چونکې ابتدایي مرحله کې ضعیف وي د مرید د خپل چراغ قوت نه پیدا کړی نو چې معمولي د شیخ نه جدا شو بیا یې چې نظر غلط ولګېدو لاړ وظیفو اثر ختم شو که بیکاره خبر تر وشوم لاړ ختم شو حتی په صغیره ګناه باندې هم لاړ شي هغه اثار هغه شوق هغه ذوق هغه ټول لاړ شي ختم شي لکه موږ عامو ملګریو نن سبا دغه مرحله ده دریم توجه اصلاحي ده د یو داسې مثال ده لکه لوی نهر نه په هغه مینرې جدا شوي وي چې په یوه نهر کې اوبه وي دلته به بهیږي لیکن که هغه د نهر خوله دروازه یې بنده کړه اوبه لاړې بندې شوې یا هغه نهر یو طرف ته مات شو لاندې طرف نهر بیرته وچ شي مرید چې په خپل زړه باندې کوشش شروع کړ زړه کې یې ډیوه بالا کړه او د خپل شیخ رابطه ورته پیدا شوه د هغه عشق و محبت ورته پیدا شوه کوم فیوزات چې هغه شیخ سینې ته راځي هغه فیوزات به د ده سینې ته هم راځي لیار پخه ده جوړه ده لیکن خدای پاک هم دې حفاظت وکړي چې کله هم کبیره ګناه وشوه په دا کم شي هغه اثر نه ختمیږي خو چې کله کبیره ګناه وشوه لکه دروازه بنده شو فیوزات لا چې ختم شي خو لیکن که بیرته سړی په اخلاص توبه ګار شي مینر جوړ ده پوخ ده صرف دروازه کې رکاوټ راغلی و چې تایب چې په اخلاص توبه وایسته بیا دې فیوزات ولیار دته شروع شي او څلورم قسم توجه اتحادي ده دغه په خارج کې یو مثال حضرت خواجه خان محمد صاحب حضرات نقشبندیه کتاب کې را نقل کړی حضرت شاه صفی الله صاحب زموږ د حضراتو مبارکینو عمدة المقامات کې را نقل کړی حضرت شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه کشف الباری کې را نقل کړی واقعه ذکر کېږي سرهند شریف کې د حضرت مجدد صاحب شیخ حضرت خواجه باقی بالله صاحب او لوی ولی ولایت یې شوی دغته میلمانه راغله ډېر عزتمن میلمانه خو د په کور کې دومره شی نه و چې هغه میلمنو ته میزباني کړې وای څه خوراک یې ورته تیار کړی وای په دغه سوچ او په دغه فکر باندې د کور نه غلی ووځي پریشان د بیټک د میلمنو نه خو کور کې څه نشته بیرته بیا ورشي یو نانوای د په څنګ پورې هغه پوه شو په دغه راز باندې چې د خواجه صاحب په کور کې څه نشته او میلمانه ورته عزتمن راغلي دي نو د ډوډۍ بندوبست یې وکړو رایې وړه دغه میلمنو ته بیټک ته بهترینه ډوډۍ راوړه چې میلمنو قدر وشوه میلمانه رخصت شوه حضرت خواجه باقی بالله صاحب ورغی دغه نانوای ته چې نن خو تا دې ما سره یو لوی احسان وکړه زه اوس څه در سره وکړم دا اوس مسله بیا اوږده کېږي کله کله یوم هو فی شان الله ته هم خپل شیونات دي رسول الله ته هم خپل شیونات دي اولیاو ته هم خپل شیونات دي چې شیوناتو کې توافق راغی سل تعطى بیا هغه مقام راځي غواړه څه غواړې چې درکړم خو چې شیوناتو کې توافق نه وي رسول الله کې راکوي الله تعالی ورته لیس لک من الامر شیء کله الله تعالی ورته ملایکې رالیږي د طائف نه غمجن رسول الله را روان ده ملک الجبال ورته رالیږي غواړي چې دغه غرونه راولم په خلکو باندې رسول الله بیا دلته د حلم په حال کې ده په غضب کې نه ده شیاناتو کې توافق نشته رسول الله ویل چې نه ای الله دا دې ما قوم نه پیږي الله به هدایت ورته وکړي کله الله په غضب
کله رسول الله په غضب توافق نشته چې توافق راشي بیا هلته کار کېږي شاهنشاه کشمیري صاحب وایي یو حدیث مبارک په مصداق نه پیدم حضرت پیغمبر علیه السلام چې آخر وخت کې مریض و بیا د یغه وخت دوایي یو طریقې کار و چې هغه خولې کې بې دوایي ورته توله له دود ورته وایي نو دوایي ورته جوړه کړه چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم خوله کې ورتوی کې د علاج دپاره ان حضرت صلی الله علیه وسلم د ذوب په حال کې د کومایي او د بېهوښي په حال کې دا نږدې اشاره ورته کوي چې ما خولې ته دوایي مه اچوئ ځکه دی په دې پوهېدو چې دا د ما اخري سفر د علاج کار نه کوي دی دا خیال شو چې هر مریض د دوا نه بد راځي طبعا موږ او تاسې ماشومانو ته په زور په خوله کې دوایي ور اچو که نه واچو نبي علیه السلام بېهوښه شو د بېهوښي په حال کې دوی خولې کې دوایي ور واچوله چې کله ان حضرت صلی الله علیه وسلم په خود شو ولې مې داسې وکړه نو چې په دا کوټه کې څومره ناست دي بیرته جګ شي یو څوک د خولو د ټولو په خولو کې دوایي ور واچوي الا عباس رضی الله تعالی عنه نو شاه صاحب یې شاهنشاه کشمیري صاحب زه حیران یم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل انتقام د چا نه نه اخیست ټول عمر هر څه به دي چې چا ورسره کوله دلته یې د خپلو احبابو نه ولې انتقام واخیست صحابه دي د ده شاګردان دي په ده شفقت کوي ظلم و تعدا نه کوي د ده علاج کوي او د انتقام واخیست چې بېرته د ټولو په خولو کې دوایي ور واچوئ وایي د دې خبرې په حقیقت کې ما سر نه خلاصېده یو وخت کې هندوستان کې یو ولي الله ده ډېر مشهور ده دا به چې په ولیار تېرېدو ډېر مریدان به ورسره وو د علاقې یو مشهور بدماش بېادبه دلته موجود و دغه ولي الله ته کنځا وکړې مریدانو اراده دې ویلو وکړه ده ورته ویلې کار مه پلرئ نو بار بار داسې پیښېده خو ده به ورته ویلې کار مه پلرئ بله ورځ دا ولي الله چې تېرېږي دغه بدماش په دغه اکتفا ونه کړه چې پوچ رد ویایي ورجګ شو دا ولي الله یې په دا مخ په چاپېړه ووایه ده حکم وکړو مریدانو ته چې ویې مریدانو دا خیال وکړو مخکې موږ باندې کولو نو اوس یې هسې را باندې ډاروي نو وی نه ویل چې وی نه ویل سړی لاړ ولوېده بېهوښه شو مړ شو په هغه ځای زړه وچاوه نو مریدان پوښتنه کوي چې دا څه وجه ده دا سړی ولې مړ شو وایي وجه دا ده چې مخکې به ده بېادبي کړه پوچورت به یې چې ما ته ویلې ما ته به چې د الله تعالی د شیاناتو علم خدای پاک راکړ الله تعالی به د رحم او د حلم په حال کې و نو ما به هم درګذر کوو چې پرېږدئ نن چې ده د ما ویل وکړه ما ته چې د الله تعالی شان معلوم شو چې د غضب او د جلال په حال راغی نو ما درته ویلې ویې که تاسې د ما انتقام اخیستلی وای د بنده انتقام و خو یو چاپېړی ویلی وم تاسې به م یو چاپېړه ویلی و تاسې د ما انتقام وانخیست الله بخاري شریف دوم جلد کې ویي حدیث قدسی ده الله تعالی وی رسول الله وی چې الله تعالی وی من عاد لي وليا فقد عزمته بالحرب څوک چې د دوست سره دښمني کوي الله وی د ما اعلان جنګ ده ورته تاسې د ما نصرت ونه کړو د ما انتقام تاسې وانخیست الله په غضب راغی هلته یې وعده کړې ده من عاد لي وليا فقد عزمته بالحرب د الله انتقام بیا دغه و چې لاړه ختمه دا د شیاناتو چې توافق راشي بیا نو سل تعطا غواړه څه غواړې چې دا کوم شرک نه ده چې دا موږ تاسې لنډ د سرپیبایي په وخت کې د شرک فتواوې کوو نو خبر مې دا کوله حضرت خواجه باقبله صاحب هغه حال کې راغی ده ته ویې څه در سره وکړم دوی ورته داسې مې کړه لکه دا ته روپۍ نه غواړم بل څه نه غواړم کوم کمالات چې تا ته خدای پاک نصیب کړي هغه که په ما کې پیدا کوئ چې دا غواړم بل څه نه غواړم هغه ورته ما په ډېرو خواریو په ډېرو چیلو په ډېرو تکلیفو دا مقام پیدا کړی ته یې په یوه ماړۍ غواړې دوی له بل څه نه غواړم چونکې احسان د تکلیف په وخت کې چې د چا سره احسان وکړي هغه احسان ډېر لوی ځای نیسي هغه بیا د سړي نه وېرېږي نو ولې راځه خانقاه ته
خانقات دینی کو توجه اتحادی ورته وکړه هغه څه کوي چې کمالات حضرت خواجه باقر الله صاحب ټول هغه نانبای ته منتقل شو بلکې هغه نانبای ظاهري شکل هم د په شکل واوښت چې خانقاه نه راووتو دواړه رنګ کې نه معلومیږي صرف نانبای د جذب په حال کې ده سکر نشه د فیضات برداشت نشي کړی چې داسې تنبیهږي او خواجه صاحب صحیح را روان ده ویخیار موریدان په دې پوه شو چې دا صحیح چې روان ده روغ چې روان ده دا خواجه صاحب ده او دا بل هغه نانبای ده خو برداشت نه و درې ورځې بعد په قضای الهي ورسېده